وایي کور کې څوک شته نو ورته نه کور کې څوک نشته دی اوس چې ستا د عمر سره مې لږ کار نو څه دې وې بته نو هغه کور کې شته که نه اخو نشته دی چاته تلې ده نو صحیح ده که نه ولې ما ته ووایه نو تا ته مې ووایې خو تا نه لږ شرمېږم دا صحیح ده تا ته ووایم داسې کار وکړه مور مې راولېږلم راته یې وویل د دوی له خونه لږ دغه راوړه رانجه راوړه ځان بیا بل اواز دی وایي نو بس یاره دې خلکو نه د سترګې سرور کړې وې نو چې کور ته لاړم بس په سر مې دړې راغې نو مور ته مې اواز وکړو چې موریا مور هغه سپېرني راورسېوه په سر مې درد دی نظر غواړم د بوډۍ په اواز کې خو زمونږ بل ملګری دی د جلال خان درته وکړم د دې بوډۍ په اواز کې لږې خبرې وکړه بوډۍ اواز څه داسې دی وایي هغه چې په ستا خطو ته لاسونه راغونډ کړي ما څه ټایم په مال کې پسې لګلی او ته دلته کېناستې هغه وړه مې هلته کې وچ شو واپس و ونې بېبي نو ما خو ځان یې بېدولي کول ته خطې خرک نه کړی که د اوسني تاسې واړه دي جو د کار نه بېغمه دي دا د بابا هغه اواز دی وایي جنه ته دې ته څه په لارو کوڅو کې ګرځې تا ته چا ویلي زه کور کې نوم چې ته راوځې ښه سړیه ته خو چې کور کې بلستنې ته ننوځې نو بیا دې پته نه لګي دا یو اواز به بل وکړم د بابوجي هغه اواز دی وایي او خو حکومت اخوا شه 14 ماډل مې را خوشی کړه د بریک پکې نشته چې ته د ټیر د لاندې را نه شې بابوجي خپل د لړلې ګاډه رامنې که ښه د جلال خان درته یو کومه ده جلال خان دغه ته وایي چې یار علی پارو را ماتې کوس کا ما خو لا وادم نه دی کړی او تا موټر سایکل ته خېجولی یم چې ته مې خوږ نه کړی مننه جي